یوه کمپنۍ غواړي په افغانستان کې د نرانو لپاره جامې تیارې کړي او دا جامې هم د نرانو د قد د لوړوالي پر بنسټ باندې طرحه او ډیزاین کیږي. نو دلته چې لومړی شی چې دوی باید وپوهیږي هغه دا ده چې د خلکو د قد او سطح لوړوالی باید دوی ته معلوم شي چې څومره دی، یا وبلیکو چې د نرانو د قد او سطح لوړوالی چې دا څومره دی. که چیرې دوی وکولی شي دا باندې پوه شي نو کولی شي چې خپله طرحه ترسره کړي. ښه، له کومو لارو څخه دوی کولی شي چې د قد او سطح لوړوالی پیدا کړي؟ د بیلګې په توګه که چیرې دا ځای موږ او تاسې یوه ټولنه فرض کړو یا د افغانستان د ټولو نرانو، نو له دې منځ څخه دوی کولی شي چې د ټولو خلکو د قد لوړوالی اندازه کړي او وروسته هغه په تعداد باندې تقسیم کړي. خو که بلې خواته واقعیت ته وګورو، دلته نفوس زښته ډېر ده. اټکله موږ 30 میلیون نفوس لرو، په 30 کې به نیم ښځې فرض کړو، نیم خو نر پاتې کېږي یا 15 میلیونه. نو دا خو یو ډېر غټ رقم دی او په دې ټولو څخه په یو وخت کې سروې کړل هم ډېر ستونزمن کار دی او څوک نشي کولی چې دا سروې ټوله په یو وخت کې وکړي. خو دوی د دې کار لپاره نمونه اخلي. نمونه له دې منځ څخه دوی یو شمېر کسان انتخابوي. البته دا انتخاب هم په تصادفي ډول ترسره کیږي یا په ناڅاپه ډول ترسره کیږي. له دې ځای څخه نمونه اخلي. کله چې نمونه واخیسته د نمونې لپاره اوسط محاسبه کوي چې خپله بیا دا اوسط د ټولنې لپاره کیدای شي د سند په توګه باندې وکارولی شي یا د ټولنې د اوسط د اټکل لپاره کارول کیږي. دلته به دې ته ولیکو چې دا ټولنه ده. ټولنه همدا نمونه چې له دې ځای څخه اخیستل کیږي، له دې څخه لاسته راغلي معلومات د ټولنې لپاره کارول کیږي. د بیلګې په توګه دوی راځي او په دې ځای کې نمونه اخلي، له څو کسانو څخه په اټکلي ډول پوښتنه کوي. دا پوښتنه باید په داسې ډول وشي چې له یو مشخص ګروپ څخه ونه شي بلکې له هر چا څخه وشي او په ناڅاپي ډول. له یو کس څخه پوښتنه کوي چې د قد لوړوالی 6.2 فوټه دی. د یو بل نه پوښتنه کوي د هغې د قد لوړوالی 5.5 فوټه دی. د یو بل نه پوښتنه کوي د هغې د قد لوړوالی 5.85 فوټه دی. او په همدې ډول د یو بل څخه پوښتنه کوي د هغې د قد لوړوالی 6.3 فوټه دی. او په همدې ډول سره له یو بل څخه پوښتنه کوي د هغې د قد لوړوالی د بیلګې په توګه 6.4 فوټه دی. دا معلومات دوی راوړل. اوس راځي او د دې معلوماتو اوسط وباسي. اوسط یې کولی شو په ماشیني حساب کې په داسې ډول لاسته راوړو چې 6.2 جمع 5.5 جمع 5.15 جمع 6.3 جمع 6.4 دومره شو. دلته 1 2 3 4 5 دي دا ټول واخلو او په 15 باندې به تقسیم کړو. ګورو چې اوسط یې 6.03 راغی. نو وایو چې د دې اوسط چې دلته د x په سر زبر لري په دې رقم سره ښیو مساوي دی له 6.03 فوټه سره. دا یې اوسط شو چې له دې ځای څخه لاسته راغی. دا اوسط چې موږ او تاسې کوم لاسته راوړي یا دا معلومات مو چې کوم لاسته راوړل همدې ته احصایه ویل کېږي. احصایه. دا احصایه شوه چې له دې ځای څخه چې همدا احصایه بیا د اصلي ټولنې یا د ټولنې په مجموع کې د هغو د پارامترونو لپاره موږ او تاسې له دې څخه کار اخلو او د هغه اټکل کوو. که چیرې دا خو مو دلته په اکس زبر سره وښودله، که چیرې راشو او له خپله ټولنې څخه اوسط وباسو، دا خو د نمونې اوسط شو. دلته به دې خواته ورسره ولیکو چې دا د نمونې اوسط دی. د نمونې اوسط. خو که خپله د ټولنې اوسط ته پام وکړو، د ټولنې اوسط خپله څو دی؟ یا به دلته ولیکو چې اوسط د دې په څه شي سره؟ معمولا دا بیا موږ په میو حرف سره ښیو چې دا مساوي دی. بیا هم دلته د ټولې ټولنې هغه مجموعي ارقام راخلو چې د دوی څخه اخیستل شوي تقسیم په تعداد باندې کوو.
همدلته چې کوم موږ او تاسې کوم اوسط د نمونې څخه لاسته راوړو کولی شو همدا اوسط د اټکل لپاره وکاروو او د ټولنې اوسط له دې څخه اټکل کړو چې څومره دی. یا کولی شو له احصایې څخه موږ او تاسې د ټولنې پارامترونه اندازه کړو چې خپله دا اوسط یو پارامتر دی، ورته وګورو چې دا یو پارامتر دی، خپل اوسط د ټولنې اوسط یو پارامتر دی. موږ تاسو د احصایوي معلوماتو له مخې کولی شو دا پارامتر لاسته راوړو. را به شو او دا ځل به دلته یو شمېر هغه کلمات چې په احصایه کې ډېر کارول کېږي هغه څخه به لږ څه یادونه وکړو. دلته هغه ارقام چې اخیستل کېږي یا له یو کس څخه چې معلومات اخیستل کېږي ورته سبسکریپټ ویل کېږي. کولی شو دا دلته په x1 باندې وښیو، x2، x3، x4 او په عین ترتیب x5. له دې ځای څخه دا معلومات اخیستل کېږي. نو په کوم ډول کولی شو چې دا موږ او تاسې ولیکو یا ریاضیکي بڼه یې چې کله موږ غواړو اوسط ولیکو د نمونې لپاره هغه په کوم ډول؟ دا په داسې ډول لیکل کېږي چې x یا د نمونې اوسط مساوي دی له څه شي سره؟ مساوي دی له مجموعې د څه شي؟ مجموعې د ټولو هغو ارقامو چې موږ او تاسې ټول کړي دي. مجموعه د همدې رقمونو یا د x دلته آی اختیاري عدد کېدای شي 1، 2، 3، 4، 5 اوسي چې آی له یوه څخه پیل او تر څومره تر n پورې رسیږي. دې خواته ادامه پیدا کوي. دا په څه معنی؟ په دې معنی چې دلته موږ لرو x1 جمع x2 جمع x3 جمع x4 او په همدې ترتیب سره بالاخره xn. ښه تر دې ځایه پورې خلاصه نه شوه، یوازې جمع کوو نه بلکې بیرته یې په خپل تعداد باندې هم تقسیموو، تقسیم پر n، او دا ځای هم تقسیم پر n یا په تعداد د شمېر یې چې څومره دي. دا د نمونې اوسط شو. که چیرې راشو دا ځل خپله د ټولنې اوسط مطرح کړو یا میو مساوي کېږي له څه سره؟ بیا هم مجموعه د ټولنې چې هر څومره ده x آی، دلته بیا هم آی له یوه څخه پیلېږي، یوه کس څخه پیل کوو تر لوی n. دا ځای په لوی n ورته کوي ځکه دا به خپله دا یې نمونه وه، د اصل باید له نمونې څخه لږ څه زیات وي. او دا کېدای شي په داسې ډول ولیکو چې x1 جمع x2 جمع x3 په همدې ترتیب سره جمع xn، x لوی n تقسیم پر تعداد د هغه ټولو اجزاو یا په شمیر باندې یا په لوی n باندې. نو په دې ترتیب سره مو اوسط د نمونې اوسط او خپله د ټولنې اوسط لاسته راوړ. دا فورمول شاید تاسو ته لږ ډېر څه جنجالي ښکاره شوی وي، دومره جنجالي نه ده. یوازې تاسې اخلئ هغه کومه رقمونه مو چې لاسته راوړي هغه ټول سره جمع کوئ او په تعداد باندې تقسیموئ. لکه څرنګه چې موږ او تاسې په ښوونځي کې د نمرو اوسط لاسته راوړو، په هغې کې هم ټولې نمرې له اطلاعنامې څخه جمع کوو او په پایله کې په تعداد د مضمونونو باندې تقسیموو. موږ او تاسې ته اوسط لاسته راکوي. دا هم عین خبره ده.